ښه له دې نه وروسته باید تاسو په دې وپوهېږئ چې ایزوتوپ څه ته ویل کېږي. ایزوتوپ صحیح شوه. ایزوتوپ صحیح شوه. ایزوتوپ کې صرف دوه خبرې زده کړئ. ایزوتوپ ډېر اسانه تعریف دی. ښه دوه اتومونه چې یو شانتې اتومي نمبر یو شان اتومي نمبر او مختلف څه شی ولري؟ اتومي کتلې ولري. د یو بل ایزوتوپ بلل کېږي. ها ګورئ چې دوه اتومونه چې یو شان څه ولري، ګوره لنډ تعریف دلته دومره صرف زده کړئ. یو شان څه شی؟ یو شان اتومي نمبر او بله کلمه څه شی؟ مختلف اتومي کتله. چې دوه اتومونه چې یو شانتي اتومي نمبر ولري او مختلف اتومي کتله ولري، همدغه ډول اتومونو ته موږ څه وایو؟ د یو بل ایزوتوپ ورته وایو. فرض مثال موږ لرو هایدروجن یو او یو، هایدروجن یو او دوه، هایدروجن یو او درې. ولې که تاسو دلته وګورئ دا درې واړه هایدروجنونو ته د دې اتومي نمبر څو دی؟ یو دی. د دې څو دی؟ یو دی. د دې څو دی؟ یو دی. اتومي نمبر د درې واړو څنګه دی؟ یو شانتې دی. خو اتومي کتلې ته وګورئ دلته یو ده، دلته دوه ده او دلته درې ده. نو دا ډول اتومونو ته موږ څه وایو؟ ایزوتوپ ورته وایو. یوه خبره درسره یاد لرئ ښه، ګورئ دا درې واړه د چا عنصر دي؟ د چا اتومونه دي؟ دا د هایدروجن اتومونه دي. ګورئ یو خبر سره همیشه لپاره یاد لرئ ښه، خپله د اتومي نمبر د اتوم آیډنټیټي ده. خپله اتومي نمبر د یو اتوم آیډنټیټي یا پیژندلوی ده چې د چا اتومي نمبر یو وي هغه بغیر د هایدروجن نه بل څوک نشي کېدلی. فرض مثال د کاربن اتومي نمبر 6 دی، نو چې اتومي نمبر 6 شو دا همیشه لپاره کاربن دی. یعنی تاسو چې 6 اتومي نمبر واورئ ډایرکټ به ذهن ته راځي چې دا څوک دی؟ دا څوک دی؟ دا کاربن دی. که درته وایي چې اووه ته به ډایرکټ نایتروجن، بغیر د نایتروجن نه هېڅ څوک هم اتومي نمبر یې اووه نشي کېدلی. دا خبر سر ذهن کې کېنوئ چې هېڅ کله د بل اتومي نمبر د دوه اتومونو چې مختلف اتومونه یعنی فرض مثال یو هایدروجن بل کاربني، دا هېڅ کله د دوی اتومي نمبر یو شانتې نشي کېدلی. باید چې یو شانتې اتومي نمبر ولري، باید څه شي؟ هماغه یو شانتې اتومونه وي. خو په یو اتوم کې ګوره ښه د عنصر ټول څه شی دی؟ عنصر ټول دغه دی، ټول هایدروجن دی. صحیح شوه. خو اتومي کتله څه کوي؟ دغه هایدروجن چې دی یو اتومي کتله لري، دا دوه لري، دا درې لري. یعنی په یو عنصر کې موږ سره درې ډوله اتومونه شتون لري. په یو عنصر کې موږ سره درې ډوله د هایدروجن اتومونه شتون لري او دا درې واړه د یو بل څه بلل کېږي؟ د دوی څه سره توپیر کوي؟ د دوی اتومي کتلې سره توپیر کوي. نو دې ته موږ وایو چې اتومي دې ته څه وایو؟ ایزوتوپ ورته وایو. پوه نه شوئ؟ د یو عنصر چې اتومونو سره یو شانتې اتومي کتله ولري او اتومي نمبر یو شانتې یو اتومي کتلې سره توپیر ولري، همدې ته موږ څه وایو؟ ایزوتوپ ورته وایو. لکه موږ سره کاربن هم په دې ډول پیدا کېږي، کاربن 6 او 12، کاربن 6 او 14، کاربن 6 او 14. دا په محیط کې په دغه درې ډولو پیدا کېږي. تاسو مه ویلئ چې 6 اتومي نمبر یا به کاربن بل څوک نشي کېدلی. نو دا درې واړه اتومونه د چا دي؟ د کاربن دي. خو دې ته وګوره درې واړه د یو بل ایزوتوپونه دي، ځکه چې د دوی اتومي کتلې سره څنګه دي؟ توپیر کوي. خو اتومي نمبر یې سره څنګه دي؟ یو شانتې دي. ګورئ دا خپله اتومي نمبر د یو اتوم پیژندګلوی ده. که دلته 6 اتومي نمبر لري حتما به دا کاربني، بل څوک نشي کېدلی. دا خبره ډېره ضروري ده. پوه شوئ؟ دغه انشاءالله مشکل نشته. یو بل ډول هم دا تعریفولی شو. اتومي نمبر یو شانتې مطلب د پروتونونو شمېر څنګه مساوي؟ د دې پروتونونو شمېر یو دی، د دې هم څومره دی؟ یو دی. او د دې د پروتونونو شمېر څنګه دی؟ یو دی. خو تاسو یې که نیوترونونو شمېر پیدا کړئ، د دې د نیوترونونو شمېر څومره دی؟ 0. د دې بل څومره دی؟ یو. د دې بل څومره دی؟ 2 دی. نو موږ داسې هم دا ایزوتوپ تعریفولی شو. ګوره داسې خپل ذهن نه چې یو شان د پروتونونو شمېر ولري او مختلف د نیوترونونو شمېر ولري، همدا ډول اتومونو ته موږ څه وایو؟ همدا ډول اتومونو ته موږ وایو ایزوتوپ ورته وایو. د یو بل ایزوتوپ ورته وایو. همیشه لپاره ولرئ، یاد ولرئ چې څوک یو پروتون لري یا یو اتومي نمبر لري، دا همیشه لپاره څوک کېدلی شي؟ دا همیشه لپاره هایدروجن دی. هایدروجن نه بغیر بل څوک نشي کېدلی. که څوک دوه پروتونه په خپله هسته کې لري، دا همیشه لپاره څوک دی؟ هیلیم دی. هیلیم اتومي نمبر 2 دی، پروتونونه 2 لري.
که د چا په هسته کې 2 پروتونونو شمېر که اتومي کتله هر څومره شي خو دا همیش دپاره څوک دی هیلیم دی د بل نوم ته نشي ورکولی دا نوم ورته د اتومي نمبر پر اساس ورکول کیږي صحیح شوه نو 2 ډوله تعریف شو یو شان پروتونونو شمېر او مختلف د نیوترونونو شمېر دې ته هم څه شی وایو ایزوتوپ ورته وایو او بل چې یو شان اتومي نمبر ولري او مختلفه دا دواړه خبرې یو شانتې دي یو شان پروتونونو شمېر مختلف د نیوترونونو شمېر دا خبر هم صحیح ده دا هم ایزوتوپ ته وایو او دا هم ایزوتوپ ته خو صحیح تعریف دا زده کوي په دې خپله پوهېږي صحیح شوه اوس دلته وګورئ ښه د دې د پروتونونو شمېر ټولو کې څو دی مونږ د دې طریقه زده کړې وه که نه 6 دی دلته هم څو دی د دې کاربن هم څومره دی 6 دی د دې پروتونونو شمېر چې 6 پروتونونو شمېر شو دا کاربن دی صحیح شوه خو نیوترونونه د دې کاربن وګورئ څو دي 6 دي د دې نیوترونونو شمېر وګورئ څو دي 7 دی او د دې وګورئ څو دی 8 دی نو د دې د پروتونونو شمېر یو شان دی او د نیوترونونو شمېر تبدیله دی نو دې ته موږ وایو چې دا د یو بل څه بلل کېږي ایزوتوپ بلل کېږي صحیح شوه داسې به نه کوئ فرض مثال چې تاسو فرض مثال تاسو ولیکئ چې دلته ولیکئ هایدروجن 1 او 2 دلته بل شی بله که نه دا هایدروجن دی دا هایدروجن کېدلی شي بل څوک نشي کېدلی چې د شا اتومي نمبر یې بیا به هایدروجن ایزوتوپ کې خو انشاءالله مشکل نه بله یو اصطلاح موږ سره ده بله یو اصطلاح چې هغه د څه په نامه ده د یو ایزوتوپ دی یو ایزوتون دی صحیح شوه ایزوتون را سره دی ښه بله اصطلاح چې موږ سره کومه ده هغه څه شی ده ایزوتون موږ سره دی ایزوتون ښه بله اصطلاح موږ سره څه شی ده ایزو ده څه ایزو کلمه ایزوتون کلمه ده ګوره دا داسې ویل کېږي لکه نیوترون صحیح شوه اوس دلته ګورو ښه زده یې کوي در سره هلته چې وو ایزوتوپ کې څوک سره یو شانتي وو ایزوتوپ کې پروتونونه سره یو شانتي وو صحیح شوه پروتونونه به یو شانتي وو او نیوترونونه به سره بدل وو دلته اوس سره کوم وایو ښه دلته ایزوتون کې ایزوتون داسې تعریفوو 2 اتومونه یا 2 عناصر یا 2 اتومونه چا رقم وایي 2 اتومونه یا 3 اتومونه څو اتومونه داسې څو خلک دي ښه څو اتومونه چې یو شان د نیوترونونو شمېر د نیوترونونو شمېر او مختلف د پروتونونو شمېر ولري یا داسې ویلی شو ښه چې د نیوترونونو شمېر سره یو شانتي او اتومي کتلی څنګه وي اتومي کتلی توپیر ولري څه بلل کېږي او مختلف اتومي کتله ولري دې ته څه شی وایو دې ته موږ وایو ایزوتون ورته وایو 2 اتومونه چې یو شان د نیوترونونو شمېر او مختلف څه شی ولري اتومي کتله ولري دې ته موږ څه وایو ایزوتون ورته وایو لکه فرض مثال څوک لکه فرض که مثال تاسو واخلئ ځان سره نایتروجن 7 او 14 او بل سره واخلئ کاربن 6 او 14 صحیح شوه ګورئ دې دواړو کې وګورئ دې دواړو کې څه شی یو شانتي دي د نیوترونونو شمېر یو شانتي دی ګوره ورته د دې د نیوترونونو شمېر څومره دی که ته وشمارې څومره راځي دا منفي دا څو راځي 7 راځي نیوترونونو شمېر یې وشو د دې د نیوترونونو شمېر څومره راځي 1 راځي نیوترونونو شمېر څومره راځي 1 راځي 14 منفي 6 7 نو چې د نیوترونونو شمېر څنګه دی یو شانتي دی څنګه دی یو شانتي دی او اتومي نمبر ښه اتومي کتله به دلته نه لیکئ اتومي نمبر لیکئ ځکه کېدای شي او اتومي نمبر یې څنګه یې تغییر وکړي چې اتومي نمبر یې تغییر وکړي او د اتومي نمبر خپله پروتونونو شمېر ته کېږي او نیوترونونه یې سره څنګه وي مساوي همدغه ډول اتومونو ته موږ څه وایو ایزوتون ورته وایو ایزوتون ورته وایو پوه نه شوې په دې باندې ګوره چې د نیوترونونو شمېر یې سره څنګه وي مساوي هغې ته څه وایو ایزوتون ورته وایو ګوره ډېر اسانه دی اوس دلته ګوره دې کې څه شی دي دې کې د نیوترونونو شمېر سره مساوي دی که نه د پروتونونو شمېر یې وګورئ څنګه دلته د پروتونونو شمېر دی دلته څومره دی پروتونونو شمېر 6 دی نو موږ داسې ویلی شو چې د نیوترونونو شمېر یې مساوي او د پروتونونو شمېر یې څنګه یې توپیر ولري دغه ډول اتومونو ته موږ څه وایو ایزوتون ورته وایو ګوره زده کولو طریقه ډېره اسانه ده دلته ګوره ښه څه شی دي پی ده که نه پی مطلب پروتون ایزوتوپ اخره کې پی ده نو پی نه پروتون نه ځي د دوی د پروتونونو شمېر یو شانتي دی د نیوترونونو شمېر څنګه دی تبدیله دی یا اتومي کتله یې څنګه ده تبدیله ده مختلفه ده دې ته وګورئ ایزوتون ته وګورئ اخره کې نون دی که نه نو د دې نیوترونونو شمېر سره څنګه دی نیوترون سره یو شانتي دی او د پروتونونو شمېر سره څنګه دی مختلف دی ګورئ زده یې که در سره ایزوتوپ چې د پروتونونو یعنی اتومي نمبر یو شانتي او اتومي کتله یا د نیوترونونو شمېر سره څنګه وي
چې اتومي کتله بدله شي او د پروتونونو شمېر سره دې ته فکر کوئ بیا خپله پوهېږئ صحیح شو لږ فکر چې ورته وکړئ په دې هم پوهېږي چې د پروتونونو شمېر یا اتومي کتلې سره یو شان دی هغې ته ایزوتوپ وایو او مختلف اتومي کتله ولري. ایزوتون دې ته وایو چې د نیوترونونو شمېر سره مساوي او اتومي نمبر سره څنګه تغیر وکړي همدغه ډول اتومونو ته څه وایو ایزوتون ورته وایو صحیح شوه. یو بله کلمه ده هغې ته وایو ایزوبار ورته وایو. دا هغه اتومونه دي ښه دا ډېر مهم دي دا هغه اتومونه دي چې څو اتومونه یا دوه اتومونه داسې ویل شي څو اتومونه چې یو شان اتومي کتله ولري او مختلف اتومي نمبر ولري څه بلل کېږي د یو بل ایزوبار بلل کېږي. لکه دې تر ټولو مشهور مثال دا دی پوټاشیم 19 او 40 او کیلشیم 0 او 40. ګورئ د دې وګوره اتومي نمبر سره څنګه دی یو شانتې دی صحیح شوه نه اتومي نمبر سره څنګه دی توپیر کوي خو اتومي کتلې ته وګورئ څنګه دي اتومي کتلو ته وګورئ څنګه دي یو شانتې دي چې اتومي کتله د چا یو شانتې شوه نه هغې ته بیا څه وایو ایزو بار ورته وایو دا ډېره مهمه خبره دا سره څه کوي زده کوي. اول تر ټولو ایزوتوپ مهم دی ایزوتوپ څه ته وایو چې یو شان اتومي نمبر مختلف اتومي کتله ولري صحیح شوه چې یو شان اتومي نمبر مختلف اتومي کتله ولري دې ته ایزوتوپ وایو. یا داسې ویلی شو چې یو شان د پروتونونو شمېر مختلف د نیوترونونو شمېر ولري هغې ته ایزوتوپ وایو. ایزوتون دې ته وایو چې یو شان څه ولري د نیوترونونو شمېر ولري صحیح شوه او مختلف څه ولري اتومي نمبر ولري یا د پروتونونو شمېر مختلف یې همدې ته موږ څه وایو بیا ایزوتون ورته وایو صحیح ده. خو که چېرته څو اتومونه یو شانې اتومي کتله ولري او مختلف اتومي نمبر ولري صحیح شوه یعنی اتومي نمبر سره تبدیل وي خو اتومي کتله یو سره یو شان دي نو دې ته بیا څه وایو ایزو بار ورته وایو دا ډېر مهم دي صحیح ده. ګوره دې دواړو ته وګوره دلته مې ولې 0 چې لیکلی ولې مې دلته فرض مثال هلته مې ولې پوټاشیم نه لیکو ځکه مې نه لیکو چې د دې 0 اتومي نمبر شوه بس دا څوک دی دا کلسیم دی که د دې 19 اتومي نمبر شو دا حتما پوټاشیم دی پوټاشیم نه بغیر څوک اتومي نمبر یې 19 نشي کېدلی داسې اتومونه هم شته دی فرض مثال چې اتومي کتلې سره یو شانتې راځي فرض مثال مختلف اتومونه وي خو یو شانتې څنګه راځي اتومي کتلې سره یو شانتې راتلی شي خو د مختلفو اتومونو چې مختلف عنصرونو نه راځي فرض مثال د اکسیجن او د کاربن اتومي نمبر هیڅ کله یو شانتې نشي کېدلی کېدای شي اتومي کتلې سره یو ځای شي خو یو شانتې شي خو اتومي نمبر یو شانتې نشي کېدلی. اتومي نمبر به د چا د یو اتوم د یو شانتي اتومونو به څه کېږي اتومي نمبر سره یو شانتي د خپل آیډنټیټي یا د پیژندګلوی ده د اتوم څه شی ده پیژندګلوی ده داسې پر خو مشکل نشته ډېر اسانه دی ګوره دې کې دومره خبره نشته ایزوتوپ چې ته وایي تشریح کړو سید همدې باندې چله مشکل به نه وي تر دې ځای پورې بس دا و د نن ورځې درس